سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر. ازبکستان د افغان الوتکو د بیرته سپارلو اړوند پریکړه اعلان کړه. د ازبکستان حکومت کابل ته خبر ورکړی چې د افغان الوتکو د بیرته سپارلو په اړه وروستۍ پریکړه نهایي شوې ده. د راپورونو له مخې تاشکند ټینګار کړی چې هغه الوتکې چې د افغان پیلوټانو له لوري د بدلونونو پر مهال ازبکستان ته وړل شوې وې بیرته نشي سپارل کېدی. د ازبک چارواکو په وینا دا الوتکې د نړیوالو اصولو له مخې د ازبکستان تر پوځي ساتنې لاندې دي او د بیرته سپارلو امکان نشته. هغوی ویلي چې د الوتکو د برخلیک په اړه ورکړل شوې پریکړه وروستۍ او بدلیدونکې نه ده. سرچینې وایي د کابل حکومت څو ځله د دغو الوتکو د ستنېدو غوښتنه کړې وه، خو ازبکستان د امنیتي اندېښنو او حقوقي ملاحظاتو له امله دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د ازبکستان د دفاع وزارت زیاتوي چې د هیواد ملي امنیت او د سیمې ثبات د دوی له لومړیتوبونو څخه دي او ټولې پریکړې د همدې اصل پر اساس کیږي. کابل تر اوسه رسمي غبرګون نه دی څرګند کړی، خو د دفاع وزارت ځینې سرچینې وایي چې د الوتکو د بیرته ترلاسه کولو هڅې به روانې وي.